بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بې له شکه په ورته مواردو کې لکه کورونا چې هغه صحي اړخ لري، نو د لوړو زده کړو وزارت او نور وزارتونه طبعا موږ د عامه روغتیا وزارت هغه لارښوونو ته پام کوو چې هغوی څه راهنمایي کوي او څه مشورې راکوي. دا ځل چې 2 هفتو لپاره موږ رخصتۍ ته لاړو، د عامه روغتیا وزارت مشوره دا وه چې پیښې زیاتې شوي دي او پوهنتونونو کې هم دغه پیښې زیاتې لیدل شوي او مکاتبو کې هم پیښې زیاتې لیدل شوي دي او یو غټه کتله د نفوس په مکاتبو او پوهنتونونو کې ده. نو موږ محدودیتونه د دې ځای نه وضع کړو، نور به وغځوو. که چېرې شرایط نور هم خرابه شول بیا به محدودیتونه وغځوو. پرون هم تاسو شاید یاست چې حکومت بیا یو شمېر نور محدودیتونه وضع کړل، خصوصا هغه کسان چې ناروغي لري یا سن د 55 نه زیات د هغوی نو اداراتو کې 2 اونیو لپاره رخصت شول. په دغه موده کې چې موږ رخصتي ده 2 اونۍ، تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت په تیرو سمسترونو کې، یعنی تیر یو کال نه را په دې خوا موږ د غیر حضوري انلاین زده کړو تجربه لرو، هم په دولتي پوهنتونونو کې هم خصوصي پوهنتونونو کې. که څه هم نیمګړتیا او ستونزې شته، خو یو بدیل کېدای شي چې مثلا موږ چې تعطیل ته ځو، بیا محصلین او استادان مو دغه دویم سیستم نه چې د محصل سره د اقل کومک کوي چې هغه خپل درسونه ترلاسه کړي، د انلاین یا غیر حضوري سیستم څخه استفاده کوو. دغه سیستمونه هم استادان ورسره بلدتیا لري، هم محصلین ورسره بلدتیا لري او عملا سیستم پیل شوی دی، هم په خصوصي پوهنتونونو کې هم په دولتي پوهنتونونو کې. دوی محصلین بیرته خپل درسونه په غیر حضوري ډول ترلاسه کوي. په تیر کې یو ګورئ، په لومړی اوله څپه چې راغله، په اوله څپه کې د انلاین زده کړې یا غیر حضوري زده کړې په مجموع کې محصلین او استادانو ته نوې تجربه وه. په دې معنا چې مخکې له هغې نه موږ دا سیستم تجربه کړی نه و، خو دویمه څپه کې موږ تجربه درلود. په دې معنا چې محصلین او استادان اوله څپه کې د سیستم نه استفاده وکړه، سیستم سره بلد شول، څنګه سیستم وکاروي، څنګه مواد اپلوډ کړي، څنګه محصلین مواد ترلاسه کړي، څنګه مثلا کورنۍ دندې ورکړل شي. دغه ټول درسونه یا هغه ټول میتود چې په حضوري درس کې استاد صنف کې کاروي، هغه ټول میتودونه په انلاین کې مشته، په غیر حضوري کې مشته، خو هغه باندې باید پوه شي څنګه یې وکاروي. نو محصلین او استادان اوس عملاً پیږي. یو کال استفاده وکړه، تاسو د یو نوي پدیدې نه چې یو کال استفاده وکړئ، بیا حاکمیت ور باندې پیدا کوئ، نو چې څنګه یې وکاروئ. سمه ده. نو اوس موږ باور ده چې موږ دغه سیستم حداقل یو بنیاد مو ایښی، که څه هم نیمګړتیاوې لري، بنیاد یې ښودل سوی دی. اوس د لوړو زده کړو وزارت هڅه دا ده چې بیخي د الکترونیکي زده کړو لپاره یو ریاست په پام کې لرو چې جوړ کړو، چې دغه الکترونیکي زده کړې یا انلاین زده کړې بیخي نو له دې نه وروسته موږ ته یو تجربه شو. اوس موږ پوهیږو چې کوم ځایونو کې ستونزې لرو او څنګه د هواري کو او دغه الکترونیکي زده کړې حضوري زده کړو غوندې مؤثر کو محصلینو ته. دې باندې کار روان دی او موږ باور ده چې اوس مو استاد او محصل سیستم سره بلد دی او دغه سیستم کارول شي. خو کوم ستونزې چې دغه ستونزې به ورو ورو هواريږي او دغه غیر حضوري زده کړې به د حضوري زده کړو په څیر پوهنتونونو کې کارول کیږي. سیستمونه خو فعال دي، اوس هم دولتي سیستم چې HLMS دی عملا فعال دی، محصلین کولی شي ورڅخه ګټه پورته کړي، هم استادان. موږ د ټولو پوهنتونونو غوښتي دي چې تاسو عملا خپل درسونه په غیر حضوري ډول شروع کړئ بیرته. خصوصي پوهنتونونه هم ځینې موږ سیستم HLMS استفاده کوي، ځینې خپل سیستمونه لري، خپل LMSونه هغوی لري، یا د ځینې نور بهرنیو پوهنتونونو څخه یې اخیستي دي یا خپله دوی یو LMS جوړ کړی، خو هغه سیستم لري دوی چې محصل ته خپل خدمات وړاندې کړي. هغه سیستم د دوی سره شته، نو هغه سیستم باندې عملا کار شروع شوی او دوی کار کوي ور باندې. کومه موضوع چې ما یادونه وکړه هغه نورې برنامې دي، هغه تقویتي برنامې دي چې دغه سیستم موږ نورم قوي کو. اوس دې باندې کار روان دی چې سیستم بنیاد خو کېښودل شو، څنګه سیستم قوي کو. موږ یو کلن تجربه لرو، د تجربې کې مثلا اوس موږ پیږو چې نیمګړتیاوې چیرته دي، ستونزې چیرته دي. برق او انټرنیټ خو جلا مسله ده، هغه ستونزه خو عمومي مسله ده،
صحیح ده عمومي ستونزه ده ځینو ولایتو کې مثلا ځینو سیمو کې برق نشته ځینو سیمو کې بیا انټرنیټ نشته مثلا لرو پراتو سیمو کې کنه هغه عمومي موضوع ده خو دغه سیستم چې کارول کیږي دغه یو کال تجربه موږ ته خو دا چې کوم ځایونو کې نیمګړتیا وي چې موږ هغه باندې کار کوو چې یو منظم میکانیزم ورته جوړ کړو چې لدین وروسته نو د غیر حضوري سیستم د یو موثر سیستم په توګه په د حضوري درسونو ترڅنګ موثر واقع شي. اول خو هیلمند یو چې قرنطین وکړ نشي دغه 2 هفتو کې چې موږ رخصت یاستو دغه 2 هفتو کې موږ په غیر حضوري ډول خدمات وړاندې کوو هغه نه وروسته بیرته حضوري ته راشو نو هیلمند یو چې دا وکړ نشي او د خلکو څخه هم دا غوښتنه ده چې لطفا د هغه موارد چې د عامه روغتیا وزارت حداقل دغه 3-4 موارد چې هغه د لاس منزل دي ماسک اچول دي او فاصله اجتماعي فاصله ده کنه چې حداقل 2 متره واټن وي د خلکو ترمنځ دغه موارد د رعایت کې ان شاء الله چې کنټرولېږي خو کچېره ارقام لکه چې اوس مخ په زیاتېدو دي اندسې روان وي او بیا هم د عامه روغتیا وزارت موږ ته مشوره راکړي چې پانتونونه د بیا تعطیلۍ ته لاړ شي نو موږ د عامه روغتیا وزارت د مشورې په اساس به عمل کوو خو موږ پوره آمادګي لرو چې کچېره درسونه حضوري شروع شي موږ آمادګي لرو چې بیرته صنفو ته مسئولین استادان مراشي او کچېره په دې شکل بیا هم د خدای نه خواسته وغځيږي د غلړی بیا موږ آمادګي ورته لرو چې په غیر حضوري ډول مسئولین ته خدمات وړاندې کوو.